د لیلۃ القدر په شپه کې الله تبارک وتعالی تمام انسانانو ته بخښنه کوي سوا د څلورو نه. سوا د څو نه؟ دا څلور کسان چې دي که نه، دا کو د لیلۃ القدر په شپه باندې الله ته ولاړ دي، جاړي، چغې وایي، په سجده پروت دی. الله وایي نه دې بخم، تا نه بخم، تا کې دا ګناه موجود دی. دې څلورو تنو ته د رمضان مبارک په میاشت کې بخښنه نه کېږي. د لیلۃ القدر په شپه ورته هم الله بخښنه نه کوي. دا څلور تنه څوک دي؟ یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مدمن خمر، همیشه شراب څکونکی، همیشه شراب څکونکی. الله دې پناه راکړي د شرابونه. الله دې راته د شرابو شکل هم نه ښیي. الحمدلله نه خو لیدلي دي تر اوسه پورې چې دا دې څنګه شي. الله دې راته نه ښیي. مدمن خمر، همیشه شراب څکونکی، شراب څکونکی. بیا علماو لیکلي دي وایي د دې نه هر هغه نشه مراد ده چې غټه نشه ورته ویلی کېږي چې انسان په نشه کې راولي. کو هغه چرس دي، کو هغه افیم دي، کو هغه پوډر دي، کو هغه ایس دي، یا بله نشه ده، یا بله نشه ده، یا بله نشه ده. د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په لیلۃ القدر شپه کې الله تبارک وتعالی نشهی سړي ته بخښنه نه کوي. چاته؟ نشهی سړي ته الله بخښنه نه کوي. کو چرس کی، کو پاؤڈرس کی، کو اپیمس کی، کو آئس کی، کو بل نشه کوي. دی الله ته ولاړ دی، جاړي، چغې وایي، الله ما معاف کړه. الله فرمایي نه دې بخم، نه دې بخم، ته نشه یې، ته نشه کوې. دا نشه د ګناهونو جرړه ده، خو که سوچ پرې وکړی شي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان، د مور او پلار نافرمان. کم بچی نه چې مور خفه ده، د کم بچی نه چې پلار خفه دی، دی د لیلۃ القدر په شپه باندې راغلی دی، په جومات کې ولاړ دی، په تهجد ولاړ دی، الله ته جاړي. الله وایي نه دې بخم، نه دې معاف کوم. د رمضان میاشت به تېره شي، نه دې معاف کوم. د لیلۃ القدر شپه به ختمه شي، نه دې معاف کوم. ستا نه په کور کې مور خفه ده، ستا نه پلار خفه دی. که مور د نه خفه ده، دا پټکې دې نشي خلاصولی. پلار د نه خفه دی، دا تسبیح دې نشي خلاصولی، دا سپینې جامې دې نشي خلاصولی، په سجدو کې دې جړه نشي خلاصولی. هسې به ماته په سجدو کې جاړي. وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم، د لیلۃ القدر په شپه چې ورته الله بخښنه نه نصیب کړي که نه، قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکي. څوک؟ خپلولي کټ کوونکي. حدیث مبارک کې راځي که نه، وایي چې کله الله تبارک وتعالی صله رحمي پیدا کړه، خپلولي دی الله ته غرض وکړه، الله زه دې ولې پیدا کړم؟ ما به خلک ونه ساتي، ما به خلک سر ته ونه رسوي، ما به ټول خلک پرې کوي، الله زه دې ولې پیدا کړم؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي ای صله رحمۍ، ای خپلولی، یاد وساته چا چې ته وپاللې زه به یې په خپلو رحمتونو کې پټ کړم، او چا چې ته پرې کړې زه به یې د خپل رحمت نه لرې کړم. حدیث مبارک کې راځي دا خپلولي نه ده، دا صله رحمي، دا به د حشر په میدان کې د عرش ته لاندې یو اواز کوي. دا صله رحمي به د عرش ته لاندې یو اواز کوي، الا من قطعنی قطعه الله، الا من وصلنی وصله الله. الله چا چې په دنیا کې زه کټ کړی وم، الله ته یې د خپل رحمت نه کټ که. الله په دنیا کې چې چا زه پاللی وم، نن ته په خپل رحمت کې پټ که. الله یو خبره درته کوم، بطور نصیحت درته کوم، بطور خیرخواهي درته کوم، خپلولی جوړې کوئ. خپلولی څه کوئ؟ جوړې کوئ. د تره سره مینه لګي، د تره د زوی سره مینه لګي، د ماما سره مینه لګي، د ماما د زوی سره مینه لګي، رور د رور سره نه لګي. دا څه کوئ د الله بندګانو؟ د پردي هر سړي سره دې لګي، خو چې خپل دې دی د هغه سره دې نه لګي. د دې به درنه الله څه کوي؟ تپوس کوي. قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکي انسان ته الله په لیلۃ القدر شپه کې څه نه کوي؟ بخښنه نه کوي. او څلورم حدیث مبارک کې راځي مشاحن. څوک؟ مشاحن. مشاحن نبی علیه السلام له صحابو تپوس وکړو، د الله پاکه پیغمبره دا مشاحن څوک دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل کینهګر انسان. څوک؟ کینهګر انسان. کینه ساتي په زړه کې، بغض ساتي په زړه کې،
حسد ساتي په زړه کې بس دی په دې انتظار چې کله به دی کندې ته پریوځي دی په دې انتظار کې چې چېرته ورته کنده وکړم د خپل رور ته د خپل ګاونډي ته چې دی پکې پریوځي چې څومره د ده رور د ده ګاونډي د ده نسبي کمزوری کېږي دومره پې دی خوشحالېږي الله دغه انسان ته بخښنه نه کوي د رمضان المبارک میاشت خو پرېږده وه د لیلة القدر شپه به پې تېره شي دی به الله ته جاړي الله فرمایي نه دې بخم نه دې بخم ای وروڼو اخري عشره را روانه ده د لیلة القدر شپه ده پکې د هغې نه مخکې چې موږ د ځان نه دا ګناهونه څه کړو لرې کړو اول الله دې وکړي چې نه یې را پکې خو که وي را پکې چې د ځان نه یې څه کړو وباسو دا ګناهونه د ځان نه وباسو